السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای په ټول برابر او جوړ صحت پر جامه کې په پټ یاستئ. دا د نن یو ځل بیا د پښتون یوټیوب چینل څخه تاسو د نوې په نوې ویډیو جوړول کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې دوستانو موږ ته د کوم چې څنګه کولای شو ویډیو کنورټر پرو څنګه کولای شو له ګوګل کروم نه ډاونلوډ کوو. یعنې دوستانو تاسو کولای شئ په اسانۍ سره له خپل ګوګل کروم نه خپل موبایل کې له ګوګل کروم نه ویډیو کنورټر پرو ډاونلوډ کړئ. دوستانو داسې کوم اپلیکیشن تاسو ته ښیم دا تاسو نشئ کولی په پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ، ځکه چې دا اپلیکیشن زموږ په کنټري کې یعنې زموږ په هېواد کې ناټ اویلیبل ده، یعنې کار نه کوي، فعال نه ده. نو موږ تاسو نشو کولی چې دا په خپل پلی سټور کې موبایل کې پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. دا موږ تاسو څنګه ډاونلوډ موږ تاسو په داسې ډاونلوډ چې موږ تاسو په ګوګل کروم نه به ډایرکټ ډاونلوډ وکړو. بعضو دوستانو ویلي چې دې لپاره موږ وای فای انسټال کوو، بعد دغه نه موږ څنګه کولی شو دا ډاونلوډ کړو. دوستانو کېدای شي هغه رقم هم وشي، ما هغه رقم طریقه نه ده کړې. دا کومه طریقه چې زه درته ښیم دا نه وای فای ته ضرورت دی. دوستانو ډایرکټلي زه له تاسو ته له ګوګل کروم نه ډاونلوډ به تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په ډېره اسانۍ سره ګوګل کروم نه تاسو ویډیو کنورټر پرو ډاونلوډ کړئ. دوستانو موږ دلته ورکوو چې ویډیو کنورټر پرو صحیح ده. دلته زه ورته پرو اضافه کوم. دوستانو تاسو وینئ دلته کومې کاپي چې دي دا ټولې د ویډیو کنورټر پرو کې دې کې هم شته، خو دا د کوم خاص کار نه کوي او نه داسې کوم خاص ښې کوالټي والا اپلیکیشنونه دي. کوم اپلیکیشن چې زه تاسو ته ښیم هغه ډېر په زړه پورې اپلیکیشن ده چې ویډیو کنورټر پرو نوم ده. دوستانو تاسو وینئ دا چې کوم دی د ویډیو کنورټر چې کوم دی یعنې ډېر آپشنونه لري. دوستانو په دې اول اپشن کې تاسو یې کتلی شئ ویډیو کنورټر لیکل شوی ده، ویډیو ټو اډیو ته کنورټ کول کېږي، یا مثلا ټریم کېږي او ټریم اډیو کېږي، کمپریس کېږي، مرج کېږي، یعنې سلو موشن کېږي، ریو کېږي، ریټیټ کېږي. یعنې دوستانو تاسو په دې کې یعنې بې شماره بې حده زیات اپشنونه په دې کې دي. یعنې تاسو کولی شئ چې ای وي فایل چې دا یا پی ای وي فایل ویډیو چې تاسو کنټرول کولی شئ MP4 ته MP4 تاسو یې کنټرول کولی شئ، ای وي ته کنورټ کولی شئ. یعنې دوستانو ډېر په زړه پورې اپشنونه لري. زه شروع کوم چې څنګه کولی شو له ګوګل کروم څخه ویډیو کنورټر را ډاونلوډ کړو. دوستانو ټول مخکې تاسو لاړ شئ ګوګل کروم ته. کله چې ګوګل کروم ته لاړ شئ دوستانو زه ټایپ کوم www.google.com. دوستانو کولم چې ګوګل خلاص کړو ریویډ ورته کوو. دوستانو به تاسو ولیکئ ویډیو کنورټ. صحیح دوستانو ویډیو کنورټر دلته تاسو ولیکئ فور. دوستانو دلته دریم هغه باندې تاسو کلیک وکړئ ویډیو کنورټر فول ورژن FAQ. دوستانو په دې لیک باندې چې کلیک وکړو دلته دوستانو تاسو ته یو بل صفحه راخلاصي. په دې صفحه کې دوستانو دلته لیکل شوي دي چې ویډیو کنورټر پرو 5.0 یعنې 5.0 فول پریمیم ورژن چې دی ده همدغه دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو بل پیج انټرفیس راخلاصي. دوستانو په خان سره د منګ نیټ کې نن لیک څه مسله ده، لیک ضعیفه ده، تاسو به تنګېږي نه، ویډیو لیک اوږدېږي. خو دوستان تاسو ویل دلته ویډیو کنورټر پرو تاسو ویل 5.0 فول پریمیم FAQ فار انډراید. یعنې دوستانو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن دی تاسو د موبایل لپاره. دلته دوستانو تاسو راسئ سکرین به تاسو ښکته کوي چې تاسو دغه وخت لرئ دا ریډینګ کولی شئ دې په اړه پالیسي د اپشنونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي. دوستانو دلته تاسو په ګوټو ډاونلوډ پیج باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یو بله صفحه راخلاص شي. په دې صفحه کې به تاسو ته راځم کې دوستانو دلته به راشئ په ډاونلوډ FAQ فایل انډراید په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په اونلاین باندې. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو نو وخت تاسو ته ډایرکټ ډاونلوډ شي. دوستانو دلته به تاسو په کروم نیډ سټوریج اکسس ټو
ډاونلوډ پر دلته به کنټینیو کوئ، دلته به الاو کوئ، اوکې کوئ. مثلا تاسو ولیدئ موږ دپاره دغه ډاونلوډینګ روان ده. نو دوستانو تاسو ولیدل زه خو یې سټاپ کوم ځکه چې ما سره د دې اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړې ده. دا مې تاسو ته په طریقه وښووله. نو دوستانو که چیرې زموږ د ویډیو تر اخره کتلې وي نو ویډیو به سره لایک شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې زه بیا تاسو سره ځیږم نو د الله په امان ښې چارې ولرئ.